الله پاک جل شانه بعد ټیم په انسان باندې امتحان کوي او هغه امتحان په مختلفو اشکالو سره کیږي. کله کله ګوره انسان باندې دا امتحان وي چې ډېر مال ولویر کی، کله کله په انسان دا امتحان وي چې غریب پیدا کی، کله کله په انسان باندې دا امتحان وي خسته شکل ولور کی، او کله کله په انسان باندې دا امتحان وي چې بد شکل بدرنګ وي. بعض خلک کنه بعض بد شکلام وي او بعض خلکو له خسته شکلونه ورکی. د څه دپاره؟ لیقولو اهؤلاء، د پاره د دې چې دی ووایي اهؤلاء، آیا دا خلق من الله علیهم من بیننا، الله پاک جل شانه زمونږ په منځ کې په دوی باندې انعام کړی ده. بعضې خلک وایي ښه چې مالداره سړی وویني یره په خدای پاک په ده ډېر رحم کړی ده په ټولو خلکو کې، لیکن رونو دا ګورې په ده باندې امتحان ده. ده دا ګوري چې دا د مالدارۍ کې څه کوي. بعضې سړی غریب پیدا کی، د الله پاک جل شانه حکمت ته هغه ګوري چې دا په دې غریبۍ کې څه کوي. بعضې سړي له یا بعضې انسانانو له ښایسته شکل ورکي، ګوري چې دا په دې کې څه کوي. بعض انسان هغه بد شکله پیدا کی، هغه ګوري چې هغه په دې کې څه کوي. الله پاک جل شانه فرمایي دا د کافرانو اعتراض ومو. کافر وای کو چرته د اسلام صحیح دین وی نو یې زمونږ په سمجھ کې به ولې نه راځي؟ صرف دای ته په دې مؤمنانو ته په سمجھ کې راځي او دا د الله پاک جل شانه احسان یوازې په دای باندې نه چې اسلام یې ورکړی ده. رونو ګورئ قسم ده دا ایمان ګورئ ډېر لوی نعمت ده. الحمدلله دا اسلام ډېر لوی نعمت ده. قسم ده کو دې ته ډېر نعمتونه ګورئ چې اسلام کې څوک پیدا لکه اسلام کې څوک ژوند تیروي، ایمان کې څوک ژوند تیروي، رونو په دې باندې الحمدلله هر وخت ویل پکار دي چې الحمدلله زه مسلمان یم، زه مؤمن یم، زما او ستا څه پته لګي کله مرو، او چې ایمان کې مرګ راشي دا به څومره د خوشحالۍ موقع وي. نو دا اسلام د دې احسان الله پاک جل شانه وایي صرف په دې باندې کړی ده. کافران وای په مونږ باندې نه کوي. الله تعالی جل شانه د دې جواب کوي او فرمایي الیس الله باعلم بالشاکرین، آیا خدای پاک جل شانه په هغې خلقو باندې چې هغه شکرګزاره دي هغه پوه نه ده څه؟ ولې نه؟ څوک چې د الله پاک جل شانه په نعمتونو شکر ادا کوي الله پاک جل شانه په هغې خلقو باندې خبرداره ده. ګورئ نو چا څوک چې اسلام کې ژوند تیروي الحمدلله دی وایي او دا دی وایي خدای پاکه نور میم دا ایمان مضبوط کی، خدای پاکه اسلام کې مې الله نورم زما مضبوطوالی راولی او دا د شکر وباسي. نو لہذا دی چې د دې نعمتونو شکر وباسي نو بیا به الله پاک جل شانه ورته نورم زیاتوي. او پیغمبر علیه السلام مبارک ته فرمایي غریبانو سره ناست و که نه ما درته بیګا ویلي
غریبان صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ورسره ناسو. قسم ده مدرسې والا طالبان چې وګورې که نه د پخوا نښه اوس خو الحمدلله ډېر مالداره خلق دغه مدرسو ته راغل. اصحاب الصفا د پیغمبر علیه السلام مبارک په زمانه کې چې کم په مدینه شریفه کې مدرسه وه، کم حاجیان صاحبان چې لاړ دي نو هغه ځای لیدلی ده، هغه اوس هم یو چبوتره جوړه ده او هغې کې به صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین چې طالب علمانو هغوی به پکې ناسو، خو د غریبۍ حالت په چا به چې خیرات کولو نو یو غوشه به یې راوړه د کجوري، د کجورو نه ډکه، او مدینې شریفې کې مدینې منورې کې په هغه ځای کې بیا ویزان ډکه، او هغه طالب علمانو صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین چې چا به په هغه مدرسې کې سبق وي هغوی به د هغې نه خوراک کولو. خلک په طالبانو خرچې کوي که نه، او دا ګورې وروڼو ډېر لوی سعادت ته ښه چاله چې خدای پاک جل شانه دا وسویر کی نو دا ګورې دا دې په ځان باندې د الله پاک جل شانه احسان دی وګڼي چې خدای پاکه زه څه ماله دې دا توفیق راکو. جماعت باندې، مدرسې باندې، طالب العلم باندې، عالم باندې، یتیم باندې، فقیر باندې، مسکین باندې خرچه دیو که الحمدلله اویا چې خدای پاکه زه دې په دې کې منتخب کم چې د ما نه دې دا کار واغستو. نو پیغمبر علیه السلام مبارک ته الله پاک جل شانه فرمایی او د غریبانانو دلجویی کوي چې کله تا تراشي هغه خلق یؤمنون بآیاتنا چې هغوی زما په آیاتونو مبارکو باندې ایمان لري، یعنی غریبانان وي خو ایمان پکې وي، ایمان پکې وي. نو تو ورته څه فرمایا؟ فقل سلام علیکم، تو ورته وایه چې په تاسو دې ګورې سلامتیا وي، په تاسو دې سلام وي، په تاسو دې سلامتیا وي. یعنی د هغوی د دلجویۍ دپاره، د هغوی د زړه خوشحالولو دپاره هغوی ته سلام کوه. او وروڼو ګورئ الله پاک جل شانه د غریبانانو سره څومره همدردي اظهار و فرمایلو چې کله درته دا غریب راشي د ایمان نه ډک وي نو دی ته سلام کوه چې زړونه خوشحاله وي. او کتب ربکم، الله پاک جل شانه و استاسو رب جل شانه دا پزان باندې لیکلی دی علی نفسه الرحمه، په خپل ذات مبارک باندې الرحمه رحمت، یعنی د هغې رحمت نتیجه دا ده چې غریب ته یو مقام حاصل لګوري. چې کوم سړی غریب وي او په خپل غریبۍ صبر کوي دا به نیمه ورځ د مالدار نه مخکې جنت ته ځي. نیمه ورځ څومره ده؟ 50,000 کاله ورځ ده که نه؟ نو چې دا نیمه ورځ مخکې لاړ شي نو دا څومره لوی مقام ده. او بل الله پاک جل شانه فرمای تاسو کې چې چا بد عملی وکړه خو لیکن په ناپوهۍ سره خبر نه و تېنه، د ګناه نه خبر هم نه و. یا علماء کرام فرمای بجهالت معنا ده دا کومه ګناه چې کوي د دې ګناه د سزا نه هم نه خبر چې په دې به ما ته څه میلاویږي، خو لیکن د هغې نه پسې توبه وویستله، خبر شو بې توبه وویستله. خو وروڼو ګوره توبه ګوره یوازې په خولې ده چې په خولې توبه کوو او بیا ګناه ته ځو. الله پاک جل شانه فرمایي بې دته دا پته ده چې د ما بخونکی او مهربان ذات شته. الله پاک جل شانه بخونکی او مهربانه ده. نو لہذا کو د چا نه ګناه وشي، ګناه په ناپوهۍ کې
یا ورته دا ګناه سزا نه وي معلومه او دنه دا ګناه وشوه او به توبه وویستله نو یقینا چې الله پاک جل شانه ګوره توبه قبلون کې ذات تا